بسم الله الرحمن الرحیم. ملګریو ځوانانو اورکزي جنسي اپر تحصیلو د تورپي پول کومره دوه درې کاله وشو چې دا منظور شوی دی. هر میاشت هر کال دغه مو ته د خوشخبری سنوي چې دی پاند راغله کار به چلوږي. اوس د تیر پهله تاریخ دوه ماته یې کوم ټیکاداري ریویو چې بس مو کار چلو کوم او کوم ذمہوار کسان دی ویني چې ولا هو یو څه بس کار به چلوي. راغلو اوس به د ترکیه پول باندې کار نه چلو. دا هر مسخین نه بعد بارون چې کله باران شي که ښځې وړکي روډ نه پورې پاتې شوې پورې دي او که راپورې پاتې شوې بیا راپورې وي. دا چې ماشومان زنانه او مشران بیماران مړې وشي دوره غاړ توی وي چې دا چې بیا 4-5 غنټې د ګوډې ایدلو هېڅ درک نه لګېږي. دې کلي ډېر پی ټي آی ته په مینې ووټ ورکړی او ښه ډېر ووټ یې ورته ورکړی او هغه باوجود دغه اخري ریزلټ دا راوته د ووټ هم چې کوم ایم پي ای ته ورکړی او د مو په خوله یې ورکړی او د مو ملګری هغه ټایم ایم پي ای چې نن موږ د ایم پي ای سره بېګوډ یو په دې باندې بېګوډ یو چې د خلکو درته ووټ دار که موږ خلکو سره لانجې وکړې جګړې ته سره مخالفینو سره وکړې خپل ملګري مو خفا کړو خپل د قوم نزګیر خلک مو د کلي وطن خلک مو خفا کړو. نن دغو خلکو ته دغه کوم په غارې بریج دی نن کېږي سبا کېږي. زه ښه په مینې محبت انتظامیه او تر وزیر الله صاحب مینی ایم پي ای ته ټیکادار ته دې باندې کار چلو که ما مجبوره کسې زه نور اکټیویټي کې لګیا یم. که چیرې بیا ته دا کار نه کړې د مو د ښځو وړکو بېعزتي کېږي هغه په روډونو ناستې وي دي توی دا وایي چې بیمارانو ته تکلیف وي مشرانو ته تکلیف وي. د کلي قوم درته ښه په مینې ووټ درکړی دی میني ایم پي ای جوړ کړی مینې ته هم ښه ووټ ورکړی و د عمران خان د وایي چې ایم پي ای ته یې ورکړی و پي ټي آی اردو ته ښه ووټ میلاو. نن هغه ریزلټ دا دی چې دا 3 کالو نه مخکې کوم بریج منظور شوی دی کوم په هغه باندې کار نه چلو کېږي چې نه چلو کېږي. نن زه درته سوال کوم په مینې محبت یم د تربیه والا د خلکو ته تکلیف دی د خلکو ته ستړي یې بیمارانو ته زنانو مشرانو ته د دې باندې پورې طور پر کار چلو کېږي که نه چلو کېږي بیا خیر دی. مو څنګه بیا دغو خلکو په سر جګړې لانجې الکشنونه کړي وي بدیان یې راوړي سرونه مات کړي بیا مو په هر څه ډېر ښه پوهېږو. بیا ما مجبوري زه ورته په مینې محبت یم چې به دا کار د چلو کړي که بیا نه چلو کړي بیا خیر دی بیا ورته مو میواليار جوړه کړو دا د خپل معیني قانوني حق دی. سلامونه جوړ په خیر. باړه چې څومره هم کمیونټي دو څومره هم طلبا دي څومره هم سټوډنټ فیډریشن دي څومره هم اساتذه کرام دي څومره هم د کالجونو د سکولونو پرنسپل حضرات دي. موږ د فاټا یونیورسټۍ د پورا یو اګاهۍ سمینار انعقاد په باړه اقرا کالج کې په 18 تاریخ په 10 بجې باندې کړی دی. په دا ورځ باندې به انشاءالله د فاټا یونیورسټۍ په باره کې یو اګاهۍ سمینار وي. په دغه سمینار کې به د موږ سره د فاټا یونیورسټۍ وائس چانسلر ډاکټر محسن نواز هم خصوصي شرکت کوي او چې څومره هم نیو اپ کمینګ نیو کمر سټوډنټس دي دغه سمینار د هغو سټوډنټانو لپاره بیا ډېر ضروري دی ځکه چې هغه سټوډنټانو د باره کې سټوډنټانو ته به د موږ وي سي صاحب د فاټا یونیورسټۍ د مختلف پروګرامز په حوالې سره خبره کوي. فاټا یونیورسټۍ کې کم اپډیټس راغونډي دي د هغې باره کې به خبره کوي. همدغه شانتې فاټا یونیورسټۍ کې د موږ سره اوس ریسنټلي چې کوم نوی اپډیټ راغلی دی په هغه د موږ سره الاید هیلث ساینسز دي د دې باره کې به هم د موږ سره په تفصیل سره د موږ وي سي صاحب خبرې کوي. د فاټا یونیورسټۍ د ماحول په باره کې به تاسو سره خبرې اترې کوي. همدغه شانتې د موږ سره به د باړه چې څومره هم سیاسي سماجي خلک دي هغه هم په دې سمینار کې شرکت کوي. ایجوکیشنسټ په هم موږ راغواړو نو ټول له خواست کوو چې دا کم خلک موږ مینشن کړل چې په دې سمینار کې د موږ سره شرکت وکړو دغه سمینار کامیاب کو او دغه یونیورسټي چې کومه ده دا به موږ تاسو په شریکه کامیابوو. دغه یونیورسټي به په شریکه دغه موږ تاسو وده ورکوو ځکه چې دغه یونیورسټي چې کومه ده ډېر په کم وسایلو سره د خپل مزل سټارټ کړی دی په کم فیس سره دغه یونیورسټۍ خپل رفتار روان کړی دی. نو د موږ غوندې د موږ دغه چې کوم چاپېرشل دی دغه میډل کلاس سټوډنټس لپاره دغه یونیورسټۍ ډېره زیاته فایدهمند ده ځکه چې په دا کې تاسو کوز یونیورسټیو ته لاړ شو نو لکونه روپۍ سمسټر اخلي او په دا کې ډېر په کم فیس سره تاسو خپله BS ډګري مکملولی شو. نو کوشش وکړو په دغه سمینار کې د موږ سره شرکت وکړو. یو جهان مننه.